میدان حشر کی د قیامت پرز باندې اعلان به وشي صابرین کوم ځای کې دي هغه خلک چې الله یې قرضدار وي کوم ځای کې دي وی دا خلق بوئی چی اللہ هم دا چا قرضداری کیگی حقیقت تی خو مالک دا هر یو چیز اللہ دی نو اللہ ستا محتاج دی چی اللہ قرضدار شو یہ فرشتے وضاحت کی بالکل ٹک خبر دا اللہ دا ہر چیز مالک دی قرضداری کیگی نا خو پا دنیا کے چی چا صبر کرے دی نو د صبر عوض بدلی ثوابونه الله په ځان ازروی رحم و کرم په خپله لازم کړي دي داسې لازم کړي دي لکه په قرضداري قرض خلاصول لازمي نو بیا صابرین دا به راجمع کړي شي د نورو خلکو نه به جدا کړي شي عملنامې به یې وکتي شي واقعي صبر یې کړی دی وي الله به حکم وکړي د عرش د لاندې یوه ونه د شجرې توبه ورته وایي نو دا صابرین د شجر توبه په سوري باندې ودروي او بیا ورسره الله پاک په دوستانه ماحول کې د مینې محبت په انداز کې په خپله خبره کې ای زما بندیانو په دنیا کې په تاسو باندې غمونه او تکلیفونه راغلي وو خو دې له نه چې کلي تاسو د خلکو په نظر کې سپک شئ او رسوا شئ بلکې یو اوچت مقام مې درله مقرر کړو خو په عمل کمزورې وې دغې مقام ته رسېدې نه شوې نو ما در باندې سختي او تکلیف راوستی دی او تا په هغې صبر کړی دی د صبر په عوض چې هغه اوچت مقام در کومه نو بیا فرشتو ته حکم وشي وایي دا کسان بغیر حساب جنت ته بوځئ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب صابرین تا اجر و ثواب ورکول شي خو بغیر حساب پورا پورا اجر و ثواب نو ځکه الله فرمایي وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا